بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه ډایرکټ او انډایرکټ شروع کړی دي او دا زمونږه لیسن نمبر 5 دی. صحیح ده؟ که چا تر اوسه پورې پارت 1 2 3 او 4 نه یې کتلی نو اول هغه ټول هغه پارټس وګورئ، بیا دا پارټ وګورئ. صحیح ده؟ نننی کم لیسن چې به مونږ کوو نو دا ډېر زیات ضروري دی. د دې پته به تاسو ته اوس ولګي چې کله زه دا لیسن شروع کوم. خو د لیسن شروع کېدو نه مخکې زه یو درخواست کوم تاسو ټولو ته چې تاسو ته ما تیر ځل هم یو خبره کړې وه چې ویډیو شیر کوئ. تاسو ویډیو نه شیر کوئ. ویډیو کتلې په زرګاو کسان وي او شیرز یا 20 یا 25 نو دا هم ناجایز ده. زه دومره محنت کوم نو تاسو له هم پکار دی چې هر ویډیو هر یو کس په خپل پروفایل باندې شیر کوئ، خپل ملګرو ته ښایئ، د هغوی به هم فایده کیږي او زما به هم فایده کیږي. صحیح ده؟ ښه، نو اوس راځئ خپل لیسن له په ډایرکټ او انډایرکټ کې چې کله مونږ یو سنټنس د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته اړو نو پای کې په سنټنس کې په فقره کې ډېر څیزونه چینج کیږي. صحیح ده؟ نو موږ په نمبر باندې دا شروع کړی دي. اول موږ کړي و چې پروناونس چینج کیږي او هغه څنګه چینج کیږي او ولې چینج کیږي. د هغې نه پس بیا موږ په سی او په ټیل باندې یو لیسن مکمل پوره کړی و. بیا ما تاسو ته ویلي و چې ټینس څنګه چینج کیږي. د هغې نه پس موږ موډل وربس په تیر لیسن کې کړي دي. نننی لیسن زموږ دی د ټایم مارکرز په باره کې. ټایم مارکرز. اوس ټایم مارکرز مطلب څه دی او څه ته ویلې کیږي؟ صحیح ده؟ ټایم مارکرز هغه ټکو ته ویلې کیږي یا هغه خبرې ته ویلې کیږي چې په کومې خبرې کې مونږ د یو ټایم یعنی د یو وخت ذکر کړي. لکه څوک ما ته ووایي که نه چې زه به مازدیګر ستا سره میلاویږم، را پکې مازدیګر یاد کړم، دا خو وخت یې پکې یاد کړو که نه، یا زه به په 12 بجې ستا سره میلاویږم یا به زه به سبا ستا سره میلاویږم. نو کله چې پکې هم په ډایرکټ سپیچ کې دغه شانتې د یو وخت ذکر شوي یا نن، سبا، پرون، ابل پرون، ابل سبا. صحیح ده؟ نو دې ته ویلې کېږي ټایم مارکرز. اوس دا ټایم مارکرز کله چې هم په ډایرکټ سپیچ کې راغلي نو په انډایرکټ سپیچ کې دا چینج کیږي. اوس ګوره دلته یو خبره په خپل ذهن کې یاد ساتئ. ما تاسو ته په تیر لیسن کې هم یو خبره کړې وه چې کله هم دا چینج راشي که نه معنی نه بدلیږي. مونږ به کله چې هم مونږ یو ډایرکټ سپیچ په انډایرکټ سپیچ کې مونږ کوو نو مونږ به خپل عقل استعمالو چې خبره هم هغه شانتې ښکاره شي چې څنګه ماته شوي وه. دا ټول چینجز د عقل نه کیږي، د مازغو نه کیږي. سوچ به پې کوئ چې کم ټکي به څه ته چینج کیږي او څنګه به ولې به چینج کیږي. صحیح ده؟ نو د ذهن استعمال پکې ډېر زیات دی. صحیح ده؟ اوس زه به انشاءالله په دې باندې وروسته تاسو ته خبرې کوم او نننی لیسن کې به مونږ چې کله دا ټایم مارکرز مونږ ختم کوو نو زه به په دې ټایم مارکرز کې تاسو ته صرف یو مثال در کوم، ځکه چې د ټولو طریقه کار بالکل یو دی، یو شانتې دی. یو مثال به در کوم، د هغې نه به صرف تاسو ته پته ولګي چې کم چینج کیږي او څنګه کیږي. صحیح ده؟ بیا چې کله دا لیسن ختم شي بیا دې نه پس بیا آخري لیسن زمونږ د کوېسچنز باره کې. د هغې نه پس به بیا مونږ انشاءالله یو غټ لیسن کوو صرف د ایکسرسایز دپاره چې دا ډېر شي فقرې به چې تاسو ته د ټول چینجز تاسو ته پته ولګي او تاسو ورسره عادت شئ. صحیح ده؟ ښه، اوس دلته ګوره تاسو ته ما دا یو لیست لیکلی دی. دا ټول ټایم مارکرز دي. تاسو دې ته په ترتیب سره وګورئ. دا ټول ټایم مارکرز دي. زیاتر په عام ژوند کې هم دا استعمالیږي. صحیح ده؟ نور تاسو د ګرامر په کتابونو کې هم کتلی شئ، تاسو ته به کیدای شي نور ټایم مارکرز هم میلاو شي، خو دا هغه ټول دي کم چې زما په خیال باندې چې هم دا استعمالیږي په عام ژوند کې. صحیح ده؟ اوس ګورئ په دې کې اولنې ما لیکلی دی، اولنې ټومارو یعنی سبا. ټومارو. اوس که یو فقره کې په ډایرکټ سپیچ کې سبا راغلی نو هغه به بدلیږي څه ته؟ هغه 3-4 ټکو ته بدلیدی شي. صحیح ده؟ زه به تاسو په دې باندې پوه کړم چې ولې 3-4 ټکو ته بدلیدی شي. صحیح ده؟ خو اول صرف واورئ. هغه بدلیدی شي the next day, the following day, on Sunday or on Monday, Tuesday. هر ورځ چې خو ما صرف سنډے داسې د پوه کولو دپاره لیکلي ده. او today. اوس ګوره دا 4 ټکو ته ټومارو بدلیدی شي. زه اوس تاسو له یو مثال در کوم، د هغې نه به تاسو ښه صحیح پوه شئ. صحیح ده؟ تاسو ته ما په تیر لیسن کې هم یو مثال در کړی و. مثال په طور زه او اسلم مونږ په یو ځای کې ولاړو. مثال په طور مونږ چېرته جومات مخې ته ولاړو. صحیح ده؟ اسلم ما ته وویې چې I can call you back tomorrow. زه سبا تا ته فون کولی شم. I can call you back tomorrow. زه سبا تا ته
ټلیفون کولی شم. ګوره هغه پکې ټمارو استعمال وکړو. صحیح ده. اوس دا خبره چې اصلا ماته دا کومه خبره کړې وه، اوس دا خبره که زه بل چاته کومه، درېمګړي کس ته کومه چې دی اصلا ماته څه ویلي وو، نو هغه زه په ډېرو طریقو کې کولی شم. صحیح ده. په انډایرکټ سپیچ کې مثال په توګه زه به اوس دا 4 وانه ټکي استعمالوم، تاسو به پوه کومه چې دا کم ټکي ولې استعمالېږي. صحیح ده. اولنی راځي ما ویلی دی چې the next day. صحیح ده. tomorrow به بدلیږي the next day. the next day مطلب دا دی چې ورپسې ورځ. next مطلب ورپسې ورځ. نو زه دا فقره داسې ویلی شم. ګوره اسلم یا موږ ویلی شو چې he یا he told me یا اسلم told me یا he said to me یا اسلم said to me یا اسلم said. دا دې ټول باندې ما خبرې مخکې کړې دي. صحیح ده. اسلم told me، اوس دا خبره زه بل چاته کوم، دا اسلم دا خبره زه بل چاته کوم، نو زه ورته څه وایم؟ اسلم told me that he could call me back the next day. اسلم ما ته ویلی و چې هغه ما ته په ورپسې ورځ باندې ټلیفون کولی شي. د دې خبرې څه مطلب دی؟ ګوره آی خو بدل شو په هی کې، ځکه چې دا خو پروناون دی، نو دا خبره خو اسلم کړې وه که نه، نو ځکه زه بل چاته وایم چې he could call me back tomorrow. he could call me، دا خبره خو زه بل چاته کومه که نه، نو ځکه دا آی په هی کې بدل شوی دی. په دې باندې ما الریډي خبرې کړي. پروناون دی. صحیح ده. پروناون آی په هی کې بدل شوی دی. د دې نه پس کین په کوډ کې بدل شوی دی. په دې باندې موږ په 13 لیسن کې خبرې کړې دي. کین به همیشه کوډ ته بدلیږي. صحیح ده. call me back the next day، دا tomorrow په ځای باندې the next day راغی. نو ځکه راغی چې زه کله بل چاته دا خبره کومه. صحیح ده. نو اوس په دې کې ډېر شی قسم حالات راتلی شي. صحیح ده. څه وخت پس کله چې اسلم ماته دا خبره کړې و، زه څه وخت پس بل چاته دا خبره کومه، نو زه ورته ویلی شم چې he could call me the next day. هغه ماته په ورپسې ورځ باندې ټلیفون کولی شي په هغه ټایم باندې. صحیح ده. که فرض کا زه ویم چې he could call me the following day. the following day او the next day بالکل یو شانتي معنی ده. صحیح ده. ورپسې the following مطلب په دې ورځ پسې چې ورپسې ورځ کومه را روانه ده هغه ورځ. نو tomorrow هم سبا ده که نه. صحیح ده. ځکه د هغې په ځای باندې the following day راځي یا the next day راځي. یا مونږ ویلی شو چې اسلم told me that he could call me back today. tomorrow today ته هم بدلی شو. today مطلب دی نن. ولې؟ ځکه که فرض کا د کم د اسلم دا خبره چې د اسلم ما ته کړې وه، که فرض که دا خبره زه په هغه ورځ نه په سبا باندې بل چاته کومه، نو په سبا باندې خو ورته زه دا نشم ویلی که نه چې ده ما ته ویلي چې زه به تا ته سبا ټلیفون کوم، نو خو بیا بله ورځ شوله. زه به ورته دا یم چې ده ما ته ویلي چې زه به تا ته نن ټلیفون وکړم، ځکه چې ورځ خو پسې بدله شوې ده. د اسلم چې کله دا خبره کوله نو هغه بله ورځ وه، او زه چې اوس دا خبره بل چاته کوم نو په دې باندې خو یو ورځ اورېدلې ده، نو د اسلم هغه ټمارو خو نن شو که نه. نو ځکه ورته زه وایم چې اسلم told me that he could call me back today. صحیح ده. نو ګوره عقل به استعمالوي چې دا خبره زه کله کومه، چې درېمګړي کس ته زه په انډایرکټ سپیچ کې کوم، نو زه به دا سوچ کوم چې دا خبره زه کله کومه، نو هغې سره به مونږ ټایم برابرو چې هغه دا خبره کړې وه او زه چې اوس کومه خبره کومه چې په دې دواړو کې فرق نه وي، په مطلب کې چې فرق نه وي. مطلب یې دا چې اصلا ما ته هغه ورځ یاده کړې وه. یا زه دا خبره په داسې حالت کې هم په داسې طریقه باندې هم بل چاته کولی شم چې اسلم told me that he could call me back on Sunday. اوس دلته به هم زه خپل عقل استعمالوم. فرض کا اسلم چې ما ته کله دا خبره کوله هغه وه د سیټرډې ورځ، د هفتې ورځ وه، د خالي ورځ وه. اسلم ما ته یادوله په خبره کې، ما ته دا ذکر کوو چې زه به تا ته سبا له ټلیفون کوم، نو سبا له خو بیا د اتوار ورځ راتلله که نه، د اسلم په مطابق باندې خو به هغه ما ته د اتوار په ورځ ټلیفون کوو که نه. صحیح ده. نو زه بل کس ته دا ویلی شم که زه دا خبره هغه ته هر کله کومه، 2 ورځې پس کومه، 3 ورځې پس کومه. صحیح ده. زه ته دا ویلی شم چې he told me that he could call me back on Sunday. صحیح ده. ځکه چې اسلم د سنډې ورځ یادوله،
دا و د دې صرف ایکسپلینیشن. تاسو به خپل عقل استعمالوئ او اوس راځئ د نور ټکو له چې تاسو دا وایم چې کم څیز به څه ته چینج کېږي. صحیح ده. ولې چینج کېږي په دې باندې ما تاسو پوهه کړئ. ځکه چې خپل عقل به استعمالوئ، د هغې سره به فقره جوړوئ چې هغه دا خبره کله کړې وه، په هغې کې کم ټایم مارکر هغه استعمال کړی و، موږ به داسې ټایم مارکر استعمالوو. صحیح ده، چې هغه د هغې خبرې سره سمې خوري، د هغې نه بیخي بدل نه وي، چې خبره نه غلطېږي. صحیح ده. زمونږ ټول اصل مقصد دغه دی چې هغه خبره هغه کمه کړي چې هغه خبره صحیح. یو ډېر اهم پوینټ، کله چې مونږ موډل وربس کوله نو په هغې کې زما نه هېر شوی و، زما ورته خیال نه و، نو ماته بیا وروسته رایاد شو. نو دا پوینټ پکې زه لازما اوس په دې ټایم باندې ځکه وایم چې دا ډېر زیات ضروري دی. صحیح ده. تاسو که خیال کړي، ګوره ما تاسو له دا کم اگزامپل در کړی و. اسلم said I'll call you back tomorrow. کله چې هم مونږ دا په indirect speech کې ویل نو څنګه وه؟ اسلم told me that he could call me back the following day یا the next day. صحیح ده. نو اوس دلته تاسو که خیال کړي، ګوره همیشه تاسو ته ما ویلی دي چې کم کم څیزونه چینج کېږي، نو په هغې کې ما تاسو ته ویلی دي چې ټینس هم چینج کېږي. خو که تاسو دلته خیال کړي نو دلته کې ټینس نه دی چینج شوی. ورب دی call، مین ورب دی هغه call. کله چې مونږ هغه په indirect speech کې ویل نو بیا هم مونږ call لیکلی دی، نه دی چینج شوی. دا ډېر زیات اهم پوینټ دی، په دې باندې ځان پوهه کوئ. دا ځکه نه دی چینج شوی چې په دې ډایرکټ سپیچ کې چې کله هم موډل ورب راغلی، تاسو ګوره د هغې په دې نوم باندې سوچ وکئ، هغه هم ورب دی، موډل ورب هم ورب دی. نو که په فقره کې دوه وربز راغلي، یو موډل ورب راغلی دی، یو د فقرې خپل مین ورب راغلی دی. صحیح ده. چې کله هم دواړه وربز راغلي نو صرف موډل ورب به چینج کېږي او مین ورب به نه چینج کېږي. چې کله هم موډل ورب او مین ورب دواړه راغلي. صحیح ده. دا یو پوینټ به د ځان سره خامخا نوٹ کړئ. هسې نه چې تاسو موډل ورب هم بدلوئ او مین ورب هم بدلوئ. صحیح ده. نو هغه غلط دی. صحیح ده. او دا هم نشئ کولی چې موډل ورب نه چینج کوئ او مین ورب چینج کوئ، هغه هم غلط دی. قانون دا دی چې کله هم موډل ورب راغلی په فقره کې او مین ورب راغلی په فقره کې نو موډل ورب به چینج کېږي او مین ورب به نه چینج کېږي. صحیح ده. نو ځکه دا کال نه دی چینج شوی، کال هم په کال باندې راغلی. صحیح ده. دا یو پوینټ په خپل ذهن کې کېد، دا زما نه هېر شوی و، نو ځان سره نوٹ کړئ. ټیک ده که نه؟ ښه، اوس ګوره دې لیست ته. اول خو د ټومارو خو تاسو ته ما وویې، د ټومارو نه پس راځي ناو. ناو به بدلیږي دین. د دین مطلب دی مونږ وایو که نه وروسته. صحیح ده. I will call you then، زه به تا ته وروسته فون وکړم. دا هغه ټایم نه پس وروسته مطلب دا راځي. صحیح ده. یا ناو به بدلیږي at that time. at that time مطلب دا دی چې په هغه وخت باندې، یعنی چې هغه کم ما ته په فقر کې ناو استعمال کړی و، د ناو مطلب خو دی اوس، نو بیا به دا هغه بدلیږي په هغه وخت باندې، یعنی د هغه اوس. صحیح ده. دا ټول به تاسو ته کلیر کېږي انشاءالله چې کله مونږ د ټول ډایرکټ انډایرکټ ختم شي، مونږ چې کله بیا ډېر شي مثالونه کوو نو په هغې کې به تاسو د ټول مسالې حل شي که ستاسو په ذهن کې څه سوال وي. خو زما امید دی چې انشاءالله تاسو به پوه شوي چې زما د دې ټولې خبرې مقصد څه و. صحیح ده. ښه، د دې نه پس راځي ټوډے. که یو فقره کې ټوډے استعمال شوي، ټوډے مطلب نن، د ناو مطلب و اوس، په دې ټایم باندې یا په دې ساعت. د ټوډے مطلب دی نن. صحیح ده. ټوډے به بدلیږي that day، on Sunday or on Monday, on Tuesday، هر ورځ کې دي. صحیح ده. او یا yesterday. ټوډے به بدلیږي یا yesterday ته. ځکه اوس زه بار بار ایکسپلینیشن کوم خو نه کوم ایکسپلینیشن. صحیح ده. دا په مثالونو کې تاسو بیا زه کلیر کوم انشاءالله. خو دې ته بدلیږي. صحیح ده. د دې نه پس راځي yesterday. yesterday مطلب پرون، تیر شوی ورځ. دا به بدلیږي the day before، یعنی the day before مطلب دا دی چې که چا ماته یو خبره کړې د هغې نه مخکې چې کومه یوه ورځ وه. the day before مطلب دا دی چې د هغې خبرې د ټایم نه یو ورځ مخکې. so the day before. یا راځي the previous day. د دې مطلب هم دقه دی، the day before. the previous day او the day before یو معنی. صحیح ده. خو دواړه ټکي استعمالېږي، دواړه بدل بدل ټکي دي. او یا موږ ویلی شو چې on Sunday، on Monday، on Tuesday، on Friday، هر ورځ یادولی شو. صحیح ده. د دې نه پس راځي last night. last night مطلب دی پرون د شپې. last night پرون د شپې. صحیح ده. پرونی ورځ د شپې، پرون د شپې.
सो लास्ट नाइट पे बदलेगी पर इनडायरेक्ट स्पीच की या पर रिपोर्टेड स्पीच की द नाइट बिफोर लास्ट नाइट द नाइट बिफोर دا وګوره ما هغه پیله و د ډے بیفور رایټ دا به اوس راځي د نایټ بیفور یعنی د هغه وخت نه یو شپه مخکې چې کومه شپه راتلله صحیح ده یا به راځي د پریویس نایټ بیا ما خبره یو شانتې کې دي دواړه صحیح ده یا به بدلیږي آن سنډے نایټ آن منډے نایټ آن ټیوزډے نایټ هر ورځ بیا کوم پکې ورځ یادو صحیح ده د دې نه پس راځي دس ویک که فرض کا په ډایرکټ سپیچ کې دس ویک استعمال شوي د دس ویک مطلب دی دا هفته دس ویک نه به بدلیږي دیٹ ویک هغه هفته ځکه چې دا خبره خو مونږ وروسته بل چاته کوو که نه نو مونږ به وایو چې هغه هفته چې کوم هغه یادوله صحیح ده دس ویک به بدلیږي دیٹ ویک یا لاست ویک هغه چې کومه خبره کوله خو دس ویک نو که زه اوس فرض کا یو هفته پس دا خبر بل چاته کوم نو بیا خو ته زه دس ویک نشم ویلی که نه ځکه چې خو تېر شوي هفته کې دا خبره ماته کړې وه نو بیا به هغه څه ته بدلېږي لاست ویک تېر شوي هفته صحیح ده ښه لاست منथ بالکل د هفتې په شانتي لاست منथ هم یو شانتي چینج کېږي لاست منथ بدلیدی شي د منथ بیفور یعنی د هغې کار نه چې مخکې کومه میاشت وه یا د پریویس منथ ما خبره شوه د هغې خبرې نه هغه چې کوم مخکې میاشت وه د پریویس منथ یا موږ د میاشت نوم هم یادولی شو ان می ان جون ان جولای هره میاشت که یو میاشت په باره کې خبره یې موږ پکې د میاشت ذکر هم کولی شو د دې نه پس راځي نیکسټ ایئر مطلب دی را روان کال کم کال چې را روان دی صحیح ده را روان کال نو را روان کال بدلیږي د فالوینګ ایئر دا بالکل دا ټومارو په شانتي دی صحیح ده را روان کال ټومارو خو را روانه ورځ صحیح ده سبا او نیکسټ ایئر را روان کال نو بدلیږي د فالوینګ ایئر یعنی هغه چې کله دا خبره کوله په هغې پسې چې کم کال و سو د فالوینګ ایئر یا موږ د کال نوم هم اخیستی شو یا ان 2019 ان 2020 ان 2010 چې د کم کال خبره صحیح ده د دې نه پس راځي مثال په طور یو سړی خبره کوي 2 minutes ago یعنی 2 منټه مخکې صحیح ده په یو ډایرکټ سپیچ کې دا استعمال شوي 2 منټه مخکې 15 منټه مخکې 10 منټه مخکې صحیح ده فرض کا استعمال شوی 2 minutes ago अब بدلیږي 2 minutes before ago هغه ویل کېږي زوړ وخت ته صحیح ده او 2 minutes before هم راځي چې 2 منټه مخکې دا خبرې نه 2 منټه مخکې چې کله ماته چا یو خبره کړي صحیح ده د دې نه پس مثال په طور یو خبره د هغه موږ وایو چې یاره څوک ماته وایي چې په یو ګنټه کې in 1 hour in 2 hours in 3 hours په یو ګنټه کې په 2 ګنټو کې په 3 ګنټو کې که دا راغلي چې په ډایرکټ سپیچ کې نو کله چې هغه موږ انډایرکټ سپیچ ته ورنه بدلیږي 1 hour later 1 hour later 2 hours later 3 hours later د دې مطلب څه دی هغه خو ماته وایي چې په یو ګنټه کې نو موږ به دا څه ته بدلو د هغې خبرې نه یو ګنټه پس 1 hour later مطلب دی یو ګنټه پس یا 2 hours later 2 ګنټې پس چې هغه کله دا خبره کړې وه صحیح ده دا خو به دې ته بدلېږي دا خو زموږ سره یو لیست اوس یو 2 منټه صرف په یو څیز باندې اخلم بیا سې پاتې کېږي صحیح د دې سره یو شانتي چینج دی نو چېرته دا خبره په دې ځای باندې ختم شي صحیح ده د دې نه علاوه د دې ټایم مارکرز نه علاوه درې څلور څیزونه نور چینج کېږي صحیح ده مثال په طور یو څو ټکي دي مثال په طور here مطلب دی دلته here به چینج کېږي there یعنی الته یا مونږ دا غزې نوم اخیستی شو چې هغه د کوم ځای په باره کې خبره کړې وه مطلب ان سکول ان روم ان کلاس روم ان پلی ګراؤنډ کوم ځای په باره کې چې هغه خبره کړي ولې به چینج کېږي دا ګوره اوس دا ټکي چې کوم دي دا څلور دا تاسو ته ما دا څلور ټکي لیکلي دي here څلور پنځه دي صحیح ده here this یا this book چارته یو کتاب ښوولي یا ته پین ښوولي هر څه چېرته چارته یو فون ښوولی دی صحیح ده یا in this room یا په دې کمره کې in this house in this playground چې هر څه باره کې خبرې صحیح ده یا these مطلب دا دی چې ډېر څیزونه صحیح ده these سړی ورته ګوته نیولی شي چې دا څیزونه صحیح ده ډېر شي کتابونه these books دا ټول به چینج کېږي خو په یو حالت کې که فرض کا ما ته چا فرض کا اسلم دی که نه نننی اگزامپل زموږ اسلم دی فرض کا اسلم ما ته یو خبره کوله او په هغې کې ما ته هغه دا ټکي استعمال کړله په دې کې هر یو یې استعمال کو صحیح ده here there these this دا ټول دې کې هر یو استعمال کو که فرض که زه په هغه ځای کې هغه چې ما ته فرض که هغه ما ته په جومات کې دا یو خبره کړې وه مثال په طور صحیح ده
که فرض که زه په جماعت کې دننه درېمګړي کس ته په انډایرکټ سپیچ کې د هغه خبره کومه نو که هغه هیر استعمال کړي نو زه به درېمګړي کس ته هم هیر استعمالوم نه به بدلیږي. صحیح ده. که هغه دس استعمال کړي نو زه به هم دس استعمالوم نه به بدلیږي. ځکه به نه بدلیږي چې ما خو ځای نه دی بدل کړی که نه. هغه ما ته وي چې دلته به یو مثال په طور دلته به مونږ یو خبره کوو. صحیح ده. نو ځکه بل چاته په هغه ځای کې دا خبره کوم نو ما خو ځای نه دی بدل کړی. زه خو ته دا نشم ویلی چې هلته کې نشي بدلېدی که ځکه چې زه خو په هغه ځای کې یم. نو که لوکیشن چینج شوي یعنې هغه ځای ما چینج کړي فرض که زه د جومات نه بهر چاته دا خبره کومه چې ده ما ته ویلي چې یاره په دې ځای کې به زه تا ته یو خبره کوم یا چې هر څه کاري. صحیح ده. نو بیا خو زه د جومات نه بهر یم که نه. ده خو ما د خبره په جومات کې کړې وه نو بیا به هیر چینج کېږي دیر ته. ځکه چې زه خو هیر نشم ویلی که نه. که زه اوس فرض که چېرته په بازار کې نو زه خو ته هیر نشم ویلی. د هیر مطلب خو بیا دا چې دا خبره ما ته هغه د بازار په باره کې کوله نو ده خو ما ته د جومات په باره کې کړې نو بیا به زه هیر نشم ویلی. بیا به زه دیر یادوم. ګوره خپل عقل به استعمالوئ. بار بار دا خبره کوم. صحیح ده. سوچ په کوئ چې زه کومه خبره د څه په باره کې کومه او په کم ټایم کې کومه. صحیح ده. نو که لوکیشن چینج شوي لوکیشن مطلب ځای. صحیح ده. که فرض که ما ځای چینج کړي او زه بل چاته دا خبره کوم نو دا ټول ټکي به بدلیږي. که ما ځای نه چینج کړي ځای ما نه بدل کړی زه په هماغه ځای کې یم نو دا ټکي به نه بدلیږي. صحیح ده. نو که فرض که ما ځای بدل کړي نو دا ټکي به څه ته بدلیږي هیر به بدلیږي دیر ته یا موږ د هغه ځای نوم هغسې شو ان د ماسک ان مسجد ان شاپ ان بازار هر څه شي. صحیح ده. دس به بدلیږي دیټ ته. this book به بدلیږي the book یا that book یا د کتاب موږ نوم هم اخیستی شو. دا بوک ما تاسو له مثال درکړی دا هر یو څیز کیدی شي. صحیح ده. that table. صحیح ده. their room هر څه کیدی شي. د دې نه پس که فرض که راغلي in this room یعنې په دې کمره کې نو بیا به موږ هغه چې کله موږ بل چاته وایو نو موږ ورته په څه ته بدلولی شو دا in the room یعنې په کمره کې یا موږ ویلی شو in that room. که فرض که زه د ما ته په یو کمره کې خبرې کړې او زه په بل ځای کې چاته دا خبره کوم یا په بله کمره کې کوم نو بیا د هغه کمرې ذکر کوم که نه بیا به راځي in that room. صحیح ده. یا موږ د هغه کمرې نوم هم هغسې شو in the kitchen in the bedroom in the lawn in the house. صحیح ده. هر څه کیدی شي. که فرض که these راغلي نو these به بدلیږي those ته. these خو راځي د نږدې څیزونو دپاره که هغه د یو نه زیاتې. those راځي د لرې څیزونو دپاره که هغه د یو نه زیاتې. صحیح ده. نو دا و زمونږ ټایم مارکرز. ډېر زیات اسان دي. صحیح ده. صرف تاسو ته یادول دي او پریکټس کول دي. نو سر راکټ ساينس پکې نشته دی. خپل لږ شانتي په مازغه استعمالوئ. انشاءالله چې زما امید دی بلکې زما پوره یقین دی چې تاسو په دې باندې پوه شئ. پر روان لیسن کې د ډایرکټ انډایرکټ زموږ اخري لیسن به وي د یادولو دپاره به اخري لیسن زموږ وي د کوېسچنز باره کې. که فرض که په ډایرکټ سپیچ کې مونږ نه چا یو تپوس کړي او مونږ هماغه تپوس په انډایرکټ سپیچ کې بل چاته وایو نو هغه به مونږ څنګه کوو. انشاءالله را روان لیسن زموږ د هغې په باره کې دی. د هغې نه پس به بیا مونږ انشاءالله ډېر شي ایکسرسایز کوو. که ستاسو په ذهن کې څه سوالات دي یا څه سوالونه یي کنفیوژن یي نو هغه ځان سره ولیکئ ځان سره نوټ کړئ چې زما په ذهن کې دا تپوسونه دي هغه ما نه فلحال مه کوئ ځکه چې زما امید دی چې کله مونږ اگزامپلز کوو ډېر شي نو تاسو به ستاسو د سوالونو جوابونه میلاو شي. صحیح ده. نو انشاءالله پر روان لیسن که بیا میلاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.